ګام په ګام دی یاره د هر چا درته پام دی خو یو وقار پکې بدنام دی بیا هغه ماښام دی د بف منیر د جرمنۍ څخه راځي نه حد دی ټولو مشرانو ښاغلو کشرانو همزولو ته د خپلې خوا پښتانه سلامونه او د ازادۍ د ورځ مبارکي ورته وخت ډېر نه اخلم د دې ملګرو په فرمایش د امجد یو څو ټپیزې وایم چې ځان دې کمقل کړو نادان کړو ځان دې کمقل کړو نادان کړو جوړ دې د کور راله خفګان کړو په مخ مې جوړ اوښکو باران کو زما د ځنې خال دې وران کو ماله مې ترور پاتانیز وهلی ونه ډېر زبردست دی بله ټپیزه ده چې بس دې لالي را پېښه وکړه بس دې لالي را پېښه وکړه واوره زاري را پېښه وکړه هر څه چې وي را پېښه وکړه په پسرلي را پېښه وکړه چې غاړکۍ دې د ګلونو ډکه کړمه زړه مې په تا پسې اوتر شو لاړو په غرونو باندې سر شو غم نه دې جوړ د علم غر شو د زړه د ارمان مې سر شو د بنیر پیره زرزري شال به در وړمه لکه لاس پړقوي چې غم له خولې راغلي لاسونه پړقوئ که نه یار ولې په سردرو را سره ګرځه په ناز نخرو را سره ګرځه تل په ټپو را سره ګرځه په نیمو شپو را سره ګرځه دا سپینه خوله به ښه په مینه درکومه ډېر ښه بخښنه غواړم وخت به لږ ډېر اخلم واخله واخله د عزیز جان په فرمایش دغه څو شعرونه چې دي دومره قسمونو او قیسو ته څه حاجت دی دې دومره قسمونو او قیسو ته څه حاجت دی چې نه راځي نو مه را زبانو ته څه حاجت دی دې دومره قسمونو او قیسو ته څه حاجت دی چې نه راځي نو مه را زبانو ته څه حاجت دی غرض دې څه دی شیخه اخر څه غواړې د خدایه غرض دې څه دی شیخه اخر څه غواړې د خدایه چې نه یې څکې خو مه څکه نو توبو ته څه حاجت غرض دې څه دی شیخه اخر څه غواړې د خدایه چې نه یې څکې خو مه څکه نو توبو ته څه حاجت دی خو مینه ده په مینه کې زما څه دي او ستا څه خو مینه ده په مینه کې زما څه دي او ستا څه خو مینه ده په مینه کې پښتو ته څه حاجت او چې نه پاللی کېږي نو یارۍ ته څه حاجت دی چې نه پاللی کېږي نو یارۍ ته څه حاجت دی چې نه پاللی کېږي نو وعدو ته څه حاجت دی وقاره چې یې وینې نو هر ځای به درته ښکاري وقاره چې یې وینې نو هر ځای به درته ښکاري جومات ته څه حاجت دی بوتکدو ته څه حاجت دی ډېر ښه دا یو څو شعرونه چې دا ونې بوټي واورې او ګلونه مې وطن دی دا ونې بوټي واورې او ګلونه مې وطن دی دا غرونه مې هډوکي دي دا خاوره مې بدن دی ته څوک یې څه دې نوم دی څه به ته څه به دې زور وي ته څوک یې څه دې نوم دی څه به ته څه به دې زور وي د دې خاورې د زور خو نه دلي او نه لندن دی دا ته څه یې دا ستا د ځانه څه تمه پیدا شوه دا ته څه یې دا ستا د ځانه څه تمه پیدا شوه زمونږ خو هغه ځان دی چې په دې خاوره مین دی که لاس دې ورله ورړو نو د زوره به یې خبر شي که لاس دې ورله ورړو نو د زوره به یې خبر شي ګریوان د پښتون مه ګوره که هر څومره خیرن دی نور نه کیني ورځي د مغل خیلو خبر اخلي نور نه کیني ورځي د مغل خیلو خبر اخلي خوشحال را پاسېدلی دی شلولی یې کفن دی او چې هر څه یم یم نه منافق نه دروغجن یم چې هر څه یم یم نه منافق نه دروغجن یم چې کم داغ مې په زړه دی هغه داغ مې په لمن دی شعرونه وقار خانه زما دې په ماښام کې جنازه وي زما دې په ماښام کې جنازه وي خو چې سره وي ووایه راووایه بیا نه توره پورته شي نه سر په وینو رنګ شي
چې بیا نه توره پورته شي نه سر په وینو رنګ شي باداره دغه جنګ دی د وطن اخري جنګ شي زمونږ زلمي چې جنګ ته هڅوي نو ورته وایي زمونږ زلمي چې جنګ ته هڅوي نو ورته وایي چې هسې که مو کېښودې نو تورې به مو زنګ شي چې زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو چې زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو دا کاڼي بلالونه شي دا بوټي بلون شي ډېره مننه کارخانه ووایه زما دې په ماښام کې جنازه ووایه زما دې په ماښام کې جنازه ووایه ووایه جومات وي که حجره د ټولو نه بخښنه غواړم دا هلکان فرمایش کوي جومات وي که حجره که میخانه وي خو چې سره وي جومات وي که حجره که میخانه وي خو چې سره وي بېشکه چې دا خاوره د کوټه وي خو چې سره وي او که سور د کوپر رنګ وي نو بیا هر سړی کافر دی که سور د کوپر رنګ وي نو بیا هر سړی کافر دی هر څوک وایي انار وي که مالټه وي خو چې سره وي او که سترګې وي که سترګې وي چې سرې وي که رخسار وي سره پکار دي که سترګې وي چې سرې وي که رخسار وي سره پکار دي رګونه وي که جوش وي او که خوله وي خو چې سره وي یو ځل بیا ووایه یو ځل بیا ووایه که سترګې وي چې سرې وي که رخسار وي سره پکار دي رګونه وي که جوش وي او که خوله وي خو چې سره وي او سل زله د کور نه ښکاري زیارت بابا دې ښکاري سل زله د کور نه ښکاري زیارت بابا دې ښکاري زمونږ د کور په هر ګوټ د جنډه وي خو چې سره وي ووایه او که سره د انقلاب ډولۍ مې نه وي په قسمت کې که سره د انقلاب ډولۍ مې نه وي په قسمت کې زما دې په ماښام کې جنازه وي خو چې سره وي ډېر ښه ډېر زبردست ډېر اعلی ثمر باغ دی ښه ملګرو چېرته